د غزل نه مخکې دو شعره چې ستا د قبر نه طواف کوم یاره، ستا د قبر نه طواف کوم یاره، دا مثال وزه په دې دنیا پرېږدمه. مجاز که حقیقت دی پته نشته، مجاز که حقیقت دی پته نشته، دا سوال وزه په دې دنیا پرېږدم. غزل مطلار د اشنا وایي چې خدایه ستانه ګیله نه کوم خو بیا مې هم ګیله شي، خدایه ستانه ګیله نه کوم خو بیا مې هم ګیله شي، هر مین لکه منصور شي چې علم په تماشه شي. دا چې راشي په ماښام کې ډېر څیزونه را یوځای شي، دا چې راشي په ماښام کې ډېر څیزونه را یوځای شي، جام دلبر شي سر و ساز غزل غزل ټپه ټپه شي. ډېره مننه. او شعر دی چې خدایه ستا د بادشاهۍ خو دغه یو دلیل ډېر دی، خدایه ستا د بادشاهۍ خو دغه یو دلیل ډېر دی، لمر سپوږمۍ سحر ماښام شي ناګهانه توره شپه شي. مننه. او وایي څه زما په مرۍ تېره کي څه ستا په مرۍ تېره، څه زما په مرۍ تېره کي څه ستا په مرۍ تېره، دغه وخت کې مونږ چپ شو د ظالم رسۍ اوږده شي. او بل شعر دی چې څه ساده باده خبرې وي خو هسې سوچ کې پرېوځم، څه ساده باده خبرې وي خو هسې سوچ کې پرېوځم، هی د یار د خولې خبرې ماته لویه فلسفه شي. مننه. او وایي داسې ټول عمر ته هېر وي چې د قهر طوفان راشي، داسې ټول عمر ته هېر وي چې د قهر طوفان راشي، هر سړی ورته سجده شي ورته یاد موسله شي. مننه. داسې ټول عمر ته هېر وي چې د قهر طوفان راشي، هر سړی ورته سجده شي ورته یاد موسله شي. او اخري شعر دی چې مازیګر کې بې خبره یم د ځانه خبر نه یم، مازیګر کې بې خبره یم د ځانه خبر نه یم، مازیګر کې بې خبره یم د ځانه خبر نه یم، خوش آوازه چې ماښام شي راته یاده مې کده شي.